السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو که درمنو ملګرو ټیش تک تک چینل ته په خیر اعلی سمي الله عبید یم. نن به زموږ او تاسو ته مایکروسافت ورډ پروګرام لسم درسي په لسم درس کې موږ تاسو په خپل کمپیوټر کې مایکروسافت ورډ پروګرام را خلاص کو. کله چې مو کمپیوټر کې مایکروسافت ورډ پروګرام را خلاص کړئ نو یو څه لیکنه به وکړو تر څو موږ تاسو تغیرات ور باندې اپلای کړو. موږ تاسو د نن ورځې درس به دا سټایل یا هیډینګ موږ تاسو به د هیډینګ څخه استفاده کوو. دا هیډینګ د دې لپاره استعمالیږي تر څو موږ تاسو د عنوان ته ډیزاین ورکړو. لومړی به موږ تاسو راسو عنوان به انتخاب کو. اوس چې مو کوم ډیزاین خوښ شي نو هغه ډیزاین ورته انتخابولای شو او ورته ورکولای شو. یو خبره هم باید په یاد وي دا هیډینګ زموږ تاسو سره په درې ځایونو کې مرسته کوي. یو په دې کې مرسته کوي چې زموږ تاسو خطه ته ډیزاین ورکړي. موږ تاسو عنوان انتخاب کړی د نو کوم ډیزاین چې تاسو خوښ شي هغه ډیزاین به ور باندې اپلای کی او ورته انتخاب وکړي. هر ډیزاین چې مو خوښ شي هغه ډیزاین به ورته اپلای کی هغه څه به درته راسي. فرض کړئ زه راځم دا هیډینګ ون انتخابوم اوس دا ډیزاین موږ تاسو ته رالی. دوهمه ګټه یې دا ده چې موږ تاسو سره په فایند یا پیدا کولو کې مرسته کوي. موږ تاسو کې د کتاب په هره برخه کې مو اوسیږو او فایند ته راشو نو فایند پیدا کولو کې موږ تاسو سره مرسته کوي. فایند موضوع به ان شاء الله مفصله وایو، اوس یوازې دا یو برخه ځینې وایو. موږ تاسو په فایند کلیک کوو، په فایند کې به دلته هیډینګ کلیک کوو. په هیډینګ کې به ستاسو عنوانونه لکه د افغانستان چې ماته ښودلی ده ټول عنوانونه که هر څومره یې ټول به همدلته راته ښودل شوي. موږ تاسو په دې عنوان باندې کلیک وکړو. کله چې مو کلیک وکړئ په اتومات شکل سره موږ تاسو ته هماغه عنوان او د عنوان اړوند معلومات وښیي. هر څنګه معلومات چې تاسو غواړئ پیدا یې کړئ نو او تاسو هیډینګ سټایل ورته اپلای کړئ نو په فایند کې په اسانۍ سره تاسو دستي کولی شئ هماغه عنوانونه پیدا کړئ. درېیمه ګټه به دا وي چې موږ تاسو ته فهرست جوړوي. که چیرې موږ تاسو راسو د کتاب هغه ټولو عنوانونو ته دغه ډیزاینونه ورکړو نو موږ تاسو په یوه ثانیه کې د ټول کتاب فهرست جوړ کړي. که لس عنوانه وي، که شل عنوانه وي، که سل عنوانه وي، یا هم هر څو عنوانه وي. موږ تاسو به ریفرنس ته راسو. په ریفرنس کې به ټیبل اف کانټینټس ته خلاص کړو. ان شاء الله درسونه یې را روان دي. صرف اوس یې د دې لپاره چې دا ګټه راته معلومه شي دغه لپاره یې یادوري کوو. دلته به کلیک ور باندې وکړو. کله چې مو کلیک وکړئ ډایرکټ موږ تاسو ته فهرست جوړ شو چې افغانستان عنوان ده او په لومړۍ صفحه کې ده. همداسې که چیرې سل عنوانه هم واوسېږي تاسو ته به ټول په دې صفحه کې درته لیست کړي او په دې صفحه کې به درته وښودل شي ستا عنوانونه کوم عنوانونه دي او په کومو صفحو کې موجود دي. موږ تاسو راځو بیرته هم ته راځو او هیډینګ سټایلونو کوم درس صفات یې داسې وایو. کوم سټایل چې مو خوښ وي هغه به ورباندې اپلای کړي. ولې یو شي ته مو باید فهم وي تاسو کله سټایل اپلای کړئ نو لومړی باید هغه سټایل وګورئ چې هغه دا درې خصوصیات لري که یا نه لري. که چیرې خصوصیات درلودو ښه خبره ده ورباندې اپلای کړئ. که خصوصیات نه درلودو نو هغه سټایل پرېږدئ. هغه سټایل به تاسو ته ګټه نه کوي. دغه هیډینګ ون او هیډینګ ټو چې دي دا د همیشه لپاره فعال دي او د همیشه لپاره موږ تاسو له دې څخه استفاده کولی شئ. دا درې سره خاصیتونه لري. دا یو ورته انتخابوو یا که نه موږ تاسو خپله یو سټایل ورته جوړوو. کریټ سټایل به کلیک کړو نو موږ تاسو په خپله خوښه سره یو سټایل ورته جوړ کړو. دلته به راسو سټایل ته به نوم ورکړو. فرض کړه زه دې سټایل ته همدغه د افغانستان نوم پسې ورکوم. کله چې زه دلته کلیک کوم افغانستان اوس ما د سټایل نوم به پسې همدغسې موډیفای ته به راسو. پر هغه سټایل باندې به تغیرات اپلای کړو. کوم تغیرات چې مو خوښ شي هغه به اپلای کړو. ستاسو د کوم خط لپاره دا انتخابوي د لاتین کانفلیکس یا څه لپاره زه آل سکرپټ ورته انتخابوم چې ټول لپاره یې ورته انتخابوم. اوس راځم دلته ورته انتخابوم د خط ډیزاین کوم ډیزاین چې تاسو خوښ وي نو د خط همغه ډیزاین به راواخلئ انتخاب یې کړئ. کله چې مو ډیزاین انتخاب کړئ نو په سایز کې به اندازه ورته انتخاب کړئ. څومره اندازه چې تاسو خوښ وي د خپل عنوان لپاره به دغه اندازه انتخاب کړئ. اندازه انتخاب وروسته دلته بولډ او ایټالیک دي ساده موضوعات دي موږ تاسو ورباندې پوهېږو ټول مو ویلي دي. انډرلاین د لاندې لیک ورکوي او په کالر کې موږ تاسو رنګ ورکوو. نو کوم رنګ چې مو خوښ شي هغه رنګ به ورسره انتخاب کړئ. رنګ چې مو کله انتخاب کړئ نو دلته موږ تاسو د عنوان لپاره ځای انتخابولی شئ. د عنوان ته په کومه ساحه کې د خط پر منځ باندې دي، چپه طرف ته دي یا راسته طرف ته، هر طرف ته چې تاسو غوښتل دې ځای انتخابولی شئ. زه ورته هم پر منځ باندې دي. دلته موږ تاسو کولی شئ د عنوان او د باقي خطه ترمنځ فاصلې اضافه کړو یا کمې کړو. که تاسو دلته فکر ورته وکوئ د خطه او د عنوان ترمنځ باندې چې کومه فاصله ده هغه فاصله ورته اضافه کېږي. څومره چې تاسو خوښ وي نو په هغه اندازه کې فاصله ورته اضافه کړئ. که په دې اندازو کې نه څوک خوښ وي نو دلته موږ تاسو کولی شئ د فاصله ورته زیاته او یا کمه کړو. اوس فاصله زیاتېږي او که غواړو چې کمه یې کړو نو په دې حالت سره فاصله کمیږي. څومره فاصله چې مو خوښ وي هغسې به دا فاصله ورته انتخاب کړئ. انکریز او ډیکریز دی. په انکریز کې موږ تاسو کولی شئ د خط مخکې فاصله زیاته کړو او خط یو طرف ته یوسو. موږ تاسو به کلیک کړو خط به یوه طرف ته ولاړ شي او فاصله به زیاته ځکه چیرې موږ تاسو ډیکریز کلیک کړو خط به بیرته شاته راشي خپل ځای ته فاصله به یې کمه شي او خط به پر خپل ځای باندې راته منظم شي او خپل ځای ته به راشي. اډ ټو سټایل ګالري که چیرې انتخاب وي نو دغه زموږ ډیزاین چې مو اوس وکوئ نوم مو ورکړئ دا ډیزاین به سټایل ګالري ته یعنې دلته ورته اضافه شي. دا دوه حالته لري. اونلی ان دیس ډاکومنټ په یوازې په دغه یوه ډاکومنټ کې چې موږ تاسو را خلاص کړی ده په دې کې اضافه شي او نیو ډاکومنټ شي یا په نوي ډاکومنټ کې هم دا راته اضافه کړي. زه یوازې اونلی ان دیس ډاکومنټ ورته کلیک کوم اوس یوازې په دې ډاکومنټ کې راته اضافه شي. اټومیټیکلی اپډیټ کې موږ تاسو کولی شئ دا په اتومات شکل اپډیټ ورته انتخاب کړو.
یعنې که چیرې موږ دا انتخاب کړی نو دا کوم ډیزاین چې موږ تاسو کوی دا په اتومات شکل سره پر همدغه افغانستان باندې اپلای شي. زه دا اوکې کوم، کله چې زه اوکې کوم په اتومات شکل سره به ورباندې اپلای شي او سټایل ګالري ته به هم دلته موږ تاسو ته اضافه شي ورته رابشي. کوم چې ورته ډیزاین نو خوښ ایسته کوئ نو کلیر فارمټینګ ورته کلیک کوو. کله چې مو کلیر فارمټینګ کلیک کوئ په اتومات شکل سره به دا ډیزاین له منځه ولاړ شي، ساده خط ته به ولاړ شي. کوم بیرته اپلای کوئ نو موږ تاسو راځو له دې ځای څخه چې مو هر ځای خوښ وو هغه ځای ورته اپلای کوو. که مو داسې نو خوښ نو دې اخري برخه کې موږ اپلای سټایل لرو دا به ورته کلیک کوو. کله چې مو کلیک کړئ نو دلته موږ تاسو کولی شو پر خطه باندې دا سټایل ورباندې اپلای کوو. هر سټایل چې تاسو خوښ شي رابسئ. له دې ځای څخه به سټایلونه انتخاب کړئ. فرض که زه د افغانستان سټایل یا د افغان سټایل انتخابوم، ډایرکټ همغه سټایل ورباندې اپلای کېږي. یا افغانستان سټایل چې دا اوس موږ تاسو جوړ کړئ هغه انتخابوم نو ډایرکټ همدغه سټایل هم ورباندې اپلای کېږي. کوم په سټایل کې تغییر راوړل غوښتل نو راسئ موډیفای ته. له موډیفای له لارې بیرته تاسو ته تنظیمات راخلاصیږي. هر تغییر چې تاسو غواړئ په دې سټایل کې راوړئ نو تغییر راوړاسئ. فرض کړئ زه راځم یوازې د اندازه ورته کمومه، نو کله چې زه اندازه کمه کړم اوکې کړم اوس به ډایرکټ زما خط په همغه اندازه جوړ شي، د همغه سټایل په طریقه به راته جوړ شي. ملګرو ویډیو مو تر همدې ځایه و، تر بیا بلې ویډیو مو پر الله سپارم. ښې چارې.